السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به وئ. نن زموږ د MS Word کلاس نمبر 30 دی، یعنی ديشتم کلاس دی. نن به موږ ځو او د کیپشن په باره کې به خبره کوو چې کیپشن څه ته وایي، دا به موږ څنګه یوز کوو. نو ډېر انټرسټینګ کلاس دی. کلاس را سره مکمل وګورئ. که چېرې د اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو نه وي لایک کړی نو ویډیو ضرور لایک کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو لاړ شئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زو د MS Word طرف ته. موږ تیر کلاس کې د سایټیشن اینڈ بیبلیوګرافي باره کې کلاس اخیستی و. که هغه مو نه وي کتلی نو لاړ شئ او ضرور هغه وګورئ. نن زموږ سره ټاپک د کیپشن دی چې کیپشن به موږ د څه لپاره یوز کوو، د دې استعمال څه دی. ټول نه فرست به موږ کیپشن څه لپاره یوز کوو. لکه څنګه چې په بوک کې زموږ سره یو فکچر وي، هغه له فیګر نمبر 3.5 یا دغه شان سمثینګ ورکړی وي، نو دغه شان یوز دلته هم دی چې موږ کله یو پکچر راوړو یا یو شیپ راوړو خپل ډاکومنټس له، بیا هغه له موږ مختلف فیګرز ورکوو. بیا د دې فایده څه ده؟ د دې فایده دا ده چې بیا موږ څنګه به مو په ټیبل اپ کنټینټ کې یو ټیبل جوړو، دغه شان ټیبل به د دې هم موږ جوړو. بیا بله فایده دا ده چې کله موږ د له فیګر ورکو نو هغه ته به موږ اکسس په اسانه طریقه سره کولی شو. نو کیپشن به موږ څنګه ورکوو، د هغه دپاره به زه دلته فکچر راوړم. نو زه به دا دوه فکچر دلته راوړم. دا ما په دوه پیجز کې ولیکل. اوس به زه راشم او په ریفرنسز کې به زه انسرت کیپشن ته راشم. نو کله چې زه انسرت کیپشن ته راشم په دې به زه کلیک وکم. کله چې زه په دې کلیک وکم، په دې باندې کلیک وکم، نو زموږ سره به داسې یو ډایلاګ باکس اوپن شي ستاسو مخې ته. بیا دلته تاسو څه کې هم ورکولی شئ. ستاسو سره ایکویشن وي، فیګر وي او ټیبل وي، نو تاسو هغه کې ورکولی شئ. نو زما سره فیګر دی نو زه به فیګر کې ورکم. بیا تاسو غواړئ چې دا زموږ سره د فیګر نه علاوه راشي نو هغه هم تاسو 1 2 3 ورکولی شئ. بیا تاسو نیو لیبل هم شئ کولی، بیا دا ډیلیټ کولی او د دې نمبرینګ هم شئ کولی. په کوم ټایپ کې تاسو د دې نمبرینګ کوئ نو تاسو دا مختلف ورکولی شئ. زه به راشم او زه به په فیګر کې ورکم. دا چې زه کله ورکم نو تاسو ته به په نظر راځي چې دا به زموږ سره فیګر نمبر 1 راشي. بیا دغه شان زه به راشم او سیکنډ له به ورکم. کله چې زه سیکنډ پیج ته راشم په دې باندې کلیک وکم نو زموږ سره به زه راشم او دې له به بیا بل کیپشن ورکم. کله چې ما په دې باندې څنګه کلیک وکړو زموږ سره دلته اتوماتیکلی فیګر نمبر 2 سلیکټ شو. بیا دا زه چینج کولی هم شم او زه چینج کول نه غواړم. که تاسو چینج کول غواړئ تاسو چینج کولی شئ. زه به په اوکې باندې کلیک وکم. زموږ سره به دلته فیګر نمبر 2 راشي. بیا زموږ سره راځي insertable of figures. نو څنګه به چې موږ په ټیبل اپ کنټینټ کې یو ټیبل جوړو، همدغه شان دلته موږ یو ټیبل شو جوړولی د insertable of figure نه. زه به راشم او په insertable of figure باندې به کلیک وکم. زموږ سره به داسې انټرفیس شو شي. تاسو له د دې پریویو درکړي چې تاسو پرنټ پریویو به څنګه او ویب پریویو به څنګه. تاسو سره به فرنټ کې څنګه شو کېږي او تاسو سره په ویب کې څنګه شو کېږي. نو زه به په اوکې باندې کلیک کم. چې زه څنګه په اوکې باندې کلیک کم دلته به زموږ سره اتوماتیکلی دغه شان
یو ټیبل جوړ شي. بیا چې څنګه به موږ په ټیبل اف کنټینټ کې په کنټرول باندې پریس کو نو زموږ سره به دا لاس والا نشان جوړ شو. هم دغه شان دلته هم زموږ سره سیم پروسس دی. بیا به دلته تاسو ته په نظر راځي چې موږ ته دا ښایي چې دا په پیج نمبر فست باندې دی، دا چې کوم دی په سیکنډ باندې دی. بیا زه اکسس کوم دی ته نو کنټرول به پریس کم او په ماوس کې به لیفت کلیک وکم. چې زه څنګه وکم اتوماتیکلی به دا زموږ سره فیګر نمبر 2 ته اکسس وکي. بیا زموږ سره اپډیټ ټیبل راځي. نو چې څنګه به موږ په ټیبل اف کنټینټ کې ټیبل اپډیټ کاو سنو بم پکې څه اډ کړه نو اپډیټ بم کو هغه نیو ارسه به پکې اډ شو په ټیبل اف کنټینټ کې. سیم پروسس دی چې موږ فیګرز پکې اډ کو او بیا د دې اپډیټ ټیبل نه پکې موږ هغه اډ کو. بل زموږ سره راځي کراس ریفرنس. کراس ریفرنس څه ته وایي؟ که ته غواړې چې زه ټیبل کریټ نه کړم او د کراس ریفرنس نه زه ډایرکټ فیګر واخلم نو د کراس ریفرنس نه موږ ډایرکټ فیګر هم شو اخیستی، په هغه کې به زموږ سره پیج نمبر نه وي. یعنې تاسو په معمولي شان ستاسو سره سپیس کم دی، تاسو غواړئ چې په لږ معمولي ځای کې زه راولم نو د هغه لپاره به ته کراس ریفرنس ته راشي. کله چې ته کراس ریفرنس ته راشي نو دلته به ته سلیکټ کې چې ستاسو سره بک مارک دی، پوټ نوټ دی، ان نوټ دی یا فیګر دی یا ټیبل دی چې څه هم وي ستاسو سره نو تاسو به هغه سلیکټ کړئ. بیا به ستاسو سره داسې راشي نو بیا تاسو د دې نه کم فیګر اډ کول غواړئ هغه تاسو اډ کولی شئ. بیا دلته تاسو انټایر کیپشن کول غواړئ، اونلی لیبل اینڈ نمبر کول غواړئ، اونلی کیپشن ټیکسټ کول غواړئ یا پیج نمبر کول غواړئ یا اباو اور بیلو کول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځینه کولی شئ. نو زه به انټایر کیپشن وکم، دغه لپاره به زه راشم انسرټ باندې به کلیک کم، فیګر نمبر پس به زموږ سره انسرټ شي. یا به زه فیګر نمبر 2 انسرټ کم. کله چې زه دا انسرټ کم دا به زموږ سره داسې شو کیږي په سکرین باندې. بیا زه راشم او په فیګر نمبر سیکنډ باندې کنټرول فریس کم نو زموږ سره به هغه د لاس نشان اگین شو شي. بیا زه په دې باندې کلیک وکم نو زموږ سره به ډایرکټ فیګر نمبر 2 ته اکسس وکړي. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې ما بلال احمد لاره که اجازه د لوی الله په لوی امان.